ها دا یو روز سوال کړی دی چې په منځه ودرېږم ماله ګرمي ډېر راځي منځ نه بهر نه راځي چې د دې به څه حل جواب اول دا یاد کړئ ګوره الله رب العزت د هغه مؤمنانو شان قرآن کې بیان کړی دی چې هغوی په منځ کې په خشوع سره ولاړ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع او رسول صلی الله علیه وسلم د دې باره کې خبره کړې او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره هم ذکر کړې چې یو خاص قسم شیطان دی چې هغه په انسان باندې د لمونځ خرابوي ستا څه خیال دی چې ته په منځ کې ولاړې د الله سره به د رابطه مضبوطې تلاوتونه به کوې جړاګانې به کوې دعاګانې به غواړې او شیطان به تبري ښکلی مثال به دا ولا اوس موږ دلته درس کې ناست یو څه کم ګنټه زموږ درسي که د دې په ځای موږ یو 10 ګنټې بهر باغچه کې کښېنو څه مو خیال دی په طبیعت به نشي څوک به وایي زه تنګ شوی ماله خوب راغی نه هوا مزیداره ده سړی لږ ساه مزاد کړي پکې ډوډۍ به وخورو ګپ شپ به ولګو دروغ به ووایو غیبت به وکړو څه ناروا کارونه به وکړو څه تصویران سیلفیانې به وباسو ښه نو سهار خو ته کار لځي ته خیر منځ کې پکې ترتیب جوړېږي خو چې دلته ته راځې دا اوس ایمان غواړي ځکه چې زړه ته سل خبرې راشي نن لږ په ملا مې درلی نن لږ طبیعت په پلانې راغی الله نه راغی ښځې دا وي بچو دا وي مور دا وي پلانې ده دا څه وجه ده وجه دا ده چې دلته شیطان تا نه پرېږدي نو مونځ کې چې اګرمي ته راځي که خیر هم کړی قرآن تلاوت سړی شروع کړي اګرمي راځي دا قرآن بند که فیسبوک کولاو که بیا دې تل اګرمي راشي سترګې یې داسې سرې شوي لکه وینه خو فیسبوک ته به پروت وي ټیک ټاک به ګوري په توره تیاره کې لکه نظر یې دله تباه کړو دین یې دله تباه کړو پیسې یې دله تباه کړې صحت یې دله تباه کړو بس دی بنې کا نه خو چې کله معمولي خوله داسې واضح کړي او دیني کار یې بس لت کوپړي روالې روان شي بیا بس دا طبیعت مې لږ دغه ونته کې دی شیطان ته داسې پاره وکړو پرې ته څه وایي چې لکه شیطان به تا داسې وټپوي چې شاباش منزله ښه زور ورکړه نه زما اوس اصل کې مقابله روانه ده شیطان سره او دې شیطان کله چې زموږ نیکه آدم علیه السلام پیدا کېدو په هغه وخت کې الله سره قسم یې خوړلی او الله ته یې ویلو وایي زه به دوی د نیکې لارې نه اړم زما اوس دا مقابله ده د داسې شیطان سره چې هغه ښه صفا ویلي چې زه به یې ګمراه کوم خو په موږ کې ډېر کمقلان داسې دي چې په دغه دښمنۍ پوه شوي نه دي او عجیبه ده اوس که یو سړی راشي یو زموږ په کور حمله کوي ډاکو دی غل دی قاتل دی ته به څه کوې ګورې به خاندې به دفاع به کوې او کېدای شي څه شي کېدای شي په دفاع کې څه شي مړ شي هېڅ خبره نه مړ دی شه دنه بچي دي دنه ښځه ده زما کور دی مال دی جایداد دی څنګه شریعت وموي چې دا سړی شهید دی او دا شیطان دشمن چې لګیا دی ستا دا ښځه ګمراه کوي ستا دا بچي د جهنم په لار راړی ته یې د جهنم په لار راړولی دې ته زموږ خیال نشته دا ډاکو که کور ته راوړېدو خو دې به وختي طور زمانه څه ویسي که نه کېدای شي څه وخت بعد دغه نقصان بیا د دې جبر وشي او موږ الله نورمال الله کړي که نه او که د شیطان په لار روان شوې هر څه لاړو تباه برباد شو نو ځکه تاسو ته دا ووایم چې د شیطان یو طریقه دا ده چې انسان کې سستي راولي کله عبادت کوي نو د هغې د لاسه سړي ته څه راځي اګرمي راځي نو ادب دا یاد کا حدیث کې راځي چې کله په تاسو کې یو سړی اګرمې ولا ورشي په روایت کې راځي فی الصلاه په منځ کې دا مسله د منځ لپاره هم ده او بهر منځ لپاره هم فلیقضي ما استطاع نو چې څومره د ده کوشش وي دا دې څه کړي بندي کړي ختمولی شي نشي موږ یعنې بندولی شو کنټرولولی شو خو بلکل یې ختمولی نه شو دا مطلب دی د حدیث لکه چې سړي د اګرمې راغی دې سره څه کوې که ته په غاښونو زور وکړي بیا هم کېږي خو دننه وشي که نه نو تا ته رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې جړلې نه ختم کړه خو نه ختموي کار وشو خو تا ته وایي چې حتی اوسه کوشش وکړه کنټرول یې کړه ابا خوله به وایي یاره دومره پې سړی بس کوي که دا چل دي زما په مجلس کې وکړو زما په بیټک کې وکړو زه دا خپله بې ادبي ګڼم او که ستا په بیټک کې چا وکړو ته به بې ادبي نه ګڼې الا هغه چې څوک په خپله دې کې واقعي نو هغه وایي ځه هسې زموږ د پارټۍ سړی دی خو چې سړیتوب پکې او دا ادب ورته یادي او د هغه په مجلس کې دا چل وکړه پې خفه کېږي نو چې الله مخې ته یې کوې بې ادبي به نه یا اډرکې اوس ته یو کس سره خبرې کوي او دا خوله ته داسې واضح کوي څومره بې ادبي ده پوهېږي باز د دې ادب نه نه یې یا اپرنجې سم داسې دا دیوالونه وخوځوي بې ادبي نه ده د انسان بې ادبي نه ده که دا نه ده دا نو دا به د الله بې ادبي نه د الله د کور بې ادبي به نه درغې تا له اګرمې طریقه دا ده چې کپړه کړې کپړه په خوله کې ده کپړه نشته لاس کې ده او غاښونه بند که حتی الوسه کوشش وکړه بند کړي وایي رسول الله وسلم وایي دا د شیطان د طرف نه ده اوس دلته یو سوال زړه ته راځي او زه ګوره په سوال کې سوال دې لپاره پیدا کوم چې تاسو ته فایده میلاو شي یعنې ما ته معلوم دی
اوس هم چې ستاسو علم کې الله برکت واچوي ډېر شي. سوال دا دی چې شیطان سړي ته اګرمۍ ورولي؟ زړه ته خو دا راځي که چې دا د شیطان طرف نه، شیطان تا له اګرمۍ نشي دروستی. نو بیا څه مطلب شو؟ مطلب دا چې شیطان په دې اګرمي راضي دی او خوشحاله دی. ولې؟ دا د سستۍ نښه ده. شیطان په دې خوشحاله دی. او یو حدیث کې داسې راځي چې خوله مه وازوئ، د عیونو به سم دې دغه تې جوړ کړي. فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. رسول الله تاسو کې چې سړی دا چې ها شیطان پورې خاندي. ګورت یو خو په سستۍ کې واقع عبادت مې هم ګډوډ کوي، د خولې ته ګرګا خوله به کړو کړی. بل خوله دا د بین راځي، د غاښونو پته نه لګي. نو ځکه د دې آدابو خیال هر ځای کې ساتئ او خصوصا په منځ کې. ورور وایي چې علاج یې څه دی؟ علاج یې دا دی چې تا ته پته ولګي چې دا شیطان په تا دا سستي راولي، کوشش کوي ته دې کې واقع شي، نو شیطان سره مقابله. او بل چې منځ ته ننوځي که نه داسې تازه ورننوځه. که تازه به اوس څنګه ورننوځم؟ نو دا ته پوښتنه کوي تازه داسې چې ته کله په دې دروازې راننوځې که نه چې زه خپل رب پسې جرګې روان یم، الله ماله اجر راکوي، الله زما نه راضي کېږي، جهنم نه مې ازادوي. چې دا ټولې خبرې ستا مخې ته وي که نه نو په تا به سستي نه ده. خو چې ته منځله دې سره روان یې او ګړۍ ته ګوري چې څو منټه پاتې دي ودرېدو، او دا که دا امام ودرېدو چې دی به ګوره اوږد تلاوت کوي که دی به لنډ کړي. بیا جومات کې داسې یو طرف وګوره چې وتو کې منډه کې بیا اسانتیا وي. او دا اګرمۍ نه شو کړل واسې چې راوړېږي درته بلکل نه. اګرمۍ لا وړه خبره دی. د اول نه چې راتو د د ملا تیر د عبادت ته مات دی، نو چې ورسره شیطان ملګری شو اګر څه سم ګډوډ شو. نو منزله چې راځي ښه ده جوش، ښه ده جذبې سره چې زما اوس د خپل رب سره ملاقات دی، زه به د هغه نه غواړم، زه به تلاوت کوم، زه به په تلاوت کې سوچ کوم. نو الله رب العزت دې موږ د شیطان د چالونو او د وسوسو نه وساتي.